اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي او دا د یوټیوب ارننګ کورس ویډیو نمبر 10 ده. په دې ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې تاسو به د خپل یوټیوب چینل لپاره د فیسبوک پیج څنګه جوړوئ. کو تاسو له د فیسبوک پیج جوړولو چل نه درځي نو دا ویډیو د سره وګورئ. ان شاء الله تعالی ډېر په اسانه طریقه به تاسو سره فیسبوک د پیج د جوړولو چل ښایم. پیج ولې ضروری دی ملګرو؟ پیج د دې دپاره ضروري دی ځکه تاسو په خپل یوټیوب ویډیوګان چې تاسو په فیسبوک باندې شیر کوئ نو د هغه ځای نه به هم تاسو ته ټریفیک راځي، تاسو ته به ویور راځي، تاسو ته به کتونکي راځي، تاسو د ویډیو دپاره سبسکرایبر به هم تاسو سیوا کیږي. او بل داسې خبره ده چې دا به ستاسو په یوټیوب باندې چې دی ویډیو رنګ کیږي. ستاسو ویډیو چې دا به مخکې پیج ته راځي لکه کو ستاسو لکه څنګه چې زه دلته کې ورکم سپورټ پوسټون زما چینل به مخکې راځي ځکه چې دې کې به ما د سوشل میډیا اکاونټونه چې دي هغه پکې ما ایډ کړي دي. تاسو کو ډسکرپشن والا ویډیو نه کتلی چې ډسکرپشن په څنګه جوړوي نو هغې کې ما د فیسبوک د پیج لینک او ایډ کول تاسو ته ښوولي دي نو هغه هم در سره وګورئ. نو راځئ چې د فیسبوک پیج جوړول زده کړو. کو دې نه مخکې تاسو زما سپورټ پوسټون چینل نه سبسکرایب کړئ نو هغه سره سبسکرایب کړئ. ملګرو ما فیسبوک چې دی اوپن کړی دی د مخکې نه ځکه چې ستاسو ټایم ضایع نه شي. صحیح ده جي. نو دلته کې ډایرکټ راځو په پیج ته. نو پیج کې چې دلته تاسو به کلیک کړئ دلته کې په دې ورکوټي ایکون تاسو به دلته کې او پیج ته راشئ. پیج چې کوم څونه پیجونه ما مخکې جوړ کړي ما سره شته دي خو زه دلته کې په کریټ باندې کلیک کوم زه نوی پیج جوړوم. صحیح شو جي. نو چې زه نوی پیج جوړوم او په دې به کلیک کړئ تاسو نو دا کولو شو. دلته کې لیکلي بزنس اور برانډ. صحیح شو جي. نو زه خو دلته کې د خپل دلته کې لیکلي کمیونټي اور پبلک فګر. صحیح شو جي. نو زه دلته کې د عام کمیونټي دپاره جوړوم د څه بزنس دپاره نه جوړوم. صحیح شو جي. دلته به ګیټ سټارټ باندې کلیک کړئ. دلته کې تاسو ته نوم غواړي نو دلته کې زه نوم ورکوم سپورټ. بیا دلته کې زه ورکوم د چینل نوم چې زما کوم دی نو هغه زه لیکم. صحیح شو جي. کو تاسو د لومبي ټکي غټ نشئ لیکلی نو په شفټ باندې ګوته کېدی او چې کوم یو ټکي تاسو لیکئ نو هغې باندې ورسره په شفټ په دې ګوتې په شفټ بټن باندې او دوباره چې دی او چې کوم ایس واخی یا ډبلیو واخی یا کوم بل بټن واخی نو تاسو به هغه په غټه کې لیکل کېږي. صحیح شو. دلته کې زما دا کیټګري چې دا ایجوکیشن دی نو ایجوکیشن به دلته کې وګورم نو دلته کې به زه کنټینیو وم. صحیح شو جي. د دې نه پس چې دی دا بل پیج زما تیار شو بس په نوم باندونه پکې شته دی نو یو څو تپوسونه زما نه کوي او دلته کې دوی وایي چې یاره ته خپل پروفایل چې دی کوم پکچر دی د پیج نو هغه ته اپلوډ کول غواړې زه یم نه سکیپ یې که خیر دی. صحیح ده جي. دا چې زه سکیپ کوم دلته کې بیا د وایي کور فوټو څه ته وایي دواړه د خیم کور فوټو شاته وایي او دا بل مخکې د چې کوم تصویر دغه دواړه ما نه غواړي زه یم نه سکیپ کوم زه به دا اپلوډ کوم خیر ده خو چې تاسو ته مکمل پته ولګي. صحیح شو جي. اوس په دلته کې زما پیج تیار شو. اوس په دلته راشي. صحیح شو جي. سپورټ پوسټون تاسو د دې نوم بیا هم بدلولی شئ. کو زوړ پیج درته وي هغې نوم اپډیټ کولی هم شئ. زما دلته دا دلته څه وایي دا دی آیکن چې کوم هغه تصویر چې کوم تاسو په سوشل میډیا باندې ښکاري چې کله تاسو پیج ته څوک راشي نو بیا به کور فوټو ښکاري. صحیح شو جي. یو آیکن پکچر دی پروفایل پکچر چې ته مونږ وایو بل دی آرټ پکچر دا کور فوټو. صحیح شو جي. زه دلته کې یو تصویر د خپل چې زما کومه لوګو ده زه هغه ایډ کوم. صحیح ده جي. لوډینګ کوي اپلوډ پکچر. صحیح شو جي. نو دلته کې زه خپله یو لوګو چې ده هغه اپلوډ کوم. دلته کې دا پکچر ایډ شو. دلته کې به آرټ پکچر زه ولګوم. خو دا اوس حالن وخت کې څه مسلې د تصویر چې مطلب زما ستاسو دا لوګو چې دا تاسو نشئ جوړولی او تاسو وایئ چې یاره دې ته ما ته مسلې نو زه ورته د اسانه یو طریقه ښیم. ما ته مخکې هم ویلي دي. صحیح شو جي. دا فټ شو زه یم چېرې دا به داسې برابر وي. صحیح ده جي. صرف طریقه ته ښیم بیا به وروستو چې تاسو په خپله باندې دا لګوئ. تصویر ولګېده د دې نه پس چې دی زه آرټ پکچر لګوم
نو دلته کې دا پکچر زه اپلوډ کوم. دغه نور چې دي تاسو سره په دغه کې ښیي راته ډیسکټاپ ته وګورئ. دا کوم نور تصویران چې دي نو دا چې تاسو سوشل میډیا باندې شیر کړو دا هغه تصویران راغلي. صحیح ده جي. نو زما په ډیسکټاپ باندې زه ګورم چې ما سره تصویران شته دي. دا د ما تصویر ما سره نشته دي. خو دلته کې زه تاسو ته سرچ په مخ دلته کې ما لیکلي ګوګل مې کول او کړه ته مې لیکلي سوشل میډیا اکاونټ سوشل میډیا ایچ ډي پکچر چې ایچ ډي پکچر ته تاسو راشئ نو په دې باندې دوباره په ایمیج باندې کلیک کړئ. نو ایمیج باندې تاسو کلیک کړئ لکه دا پکچر شو په دې زه کلیک کوم. ایچ ډي مې سره هم لیکل چې غټ راشي او چې دلته کې دا په دې بدله کې تاسو رایټ کلیک کې لیفټ کلیک کې تاسو ته به راشي چې دا تصویر تاسو یو کول غواړئ نو ته به وایئ او زه سیو کول غواړم سیو ایمیج دلته کې ما یو سیو کړی هم دی خو بهرحال هغه په تاسو ته طریقه هم ښیم په ډیسکټاپ باندې سیو کوم. دا په ډیسکټاپ باندې سیو کېږي. دلته کې درته یو بل د آیکن پکچر ښیم لکه څنګه چې زما سپورټ پښتون لوګو دا لوګو دې ته وایي لکه کوم چې دا پکچر دی دې باندې کوم دا ډیزاینینګ شوی دی دې ته لوګو وایي. دغه شانتې زه اوس د سپورټ پښتون دپاره یو لوګو ډیزاین کوم چې دغه شانتې مزدار پکچر راشي لوګو. نو الریډي چې کوم دی دې که تیار پراته دي خپل به څنګه جوړوي دغه به هم درته ښایم. صحیح شو جي. دلته کې دا پکچر دا پکچر هم تاسو پرېښودی شئ ایچ پي. صحیح شو جي. دلته کې دا هم دی دلته کې دا هم د دنیا پکچرز دي خو دلته کې ایمیج ته به تاسو راشئ چې ایچ ډي کوالټي غواړئ نو تاسو به وښیئ ایچ ډي. صحیح شو جي. تاسو ته به نور هم چې دی تصویر په ښه کوالټۍ کې شي. دلته کې چې په دې باندې کلیک کړئ نو دلته کې به تاسو بیا راشئ نیو ټیب. صحیح شو. په دې نیو ټیب کې تاسو کول وکړئ نو دلته کې دا پکچر به تاسو خپل پیج ته بوځي کو دغه بعد ټیم کې چې دی تصویر ایچ ډي دلته کې نه ښیي نو دې نه تاسو په نیو وینډو کې کولاولی شئ. په نیو وینډو کې به دلته کې تاسو ته دا ښکاره شي. خو تصویر چې کله ډاونلوډ کړئ په دې کلیک کې ډاونلوډ ایمیج خو چې کله دلته کې د تصویر لږ ایچ ډي شي نو بیا ډاونلوډ کوئ. صحیح ده جي. دلته کې زه کور فوټو اپلوډ کوم ډیسکټاپ ته ځم. په ډیسکټاپ باندې ما تصویر پرېښی دی دا د ایمیج راغی. صحیح شو جي. زه به خپل د پکچر دې لپاره بل جوړوم خو بهرحال دا خو مې اوس طرف دې لپاره که چې الن وخت کې کار پرې روان کړو. صحیح ده جي. ته خپل تصویر چې دی خپل طریقې سره فټ کولی شي چې څنګه ستا خوښ هغه شانته کې تصویر چې سیټ کړه دلته کې بس یو واخلې نو دا ستا تصویر سیو شو دا ستا پیج تیار شو. صحیح شو جي. ستا ښه جي. دلته کې تاسو دې نه بیا خپل دلته کې تاسو خپله بټن هم ایډ کولی شئ او دغه چې کله بیا وروستو زه نور چې کله چینل ایډوانس لیول ته ځو بیا هغې کې به ته بیا ښایم. دلته کې به اوس د خپل پیج لینک چې دی دا به تاسو څنګه کاپي کوئ. دا ستا د فیسبوک د پیج لینک دی. صحیح شو جي. دا به کاپي کې دا ستاسو د فیسبوک د پیج لینک دی. دغه ځای نه ستا د فیسبوک پیج چې دی لینک کاپي کېږي. صحیح شو جي. دلته کې زه راغلم ما د فیسبوک د پیج چې کوم لینک دی دا به ځان سره سیو کړم. چې کله هم په دې باندې دا به زه بیا په ډسکرپشن کې ورکوم. صحیح شو جي. ډسکرپشن باره کې ما تاسو ته ویلي نو په دې ویډیو کې دومره په بله ویډیو کې به تاسو ته زه نور څیزونه ښیم او انشاءالله تعالی د فیسبوک ګروپ په هم تاسې کو تاسو له نه درځي د فیسبوک ګروپ څنګه کریټ کېږي نو هغه به هم زه ښیم او خاص کر زه د سپورټ پښتون دپاره به یو ګروپ جوړوم چې په هغې باندې تاسو سره زه زما رابطه جوړه. صحیح شو جي. نو میلاویږي په بله ویډیو کې د الله په امان.